انسان چې وي مرید الله نبی فرمایلی دي هر یو سړی چې مرید ډېر زیات خپای هر انسان چې مړ کیږي او د ځنکدن شروع شي او د پزان پوي شي چې د دنیا نه تلو ولایم د الله نبی فرمایي د ارمان کوي په دغه ټیم کې کافر سړی وي دا ارمان کوي چې ایمان مې ولې نه دی راوړی ځکه ملائک ویني په خپل سترګو باندې او مؤمن سړی دا ارمان کوي چې یاره لږ زیات مې کړی وي مؤمن سړی اب دې ارمان کی چې نیک اعمال می لږ زیات کړی وي په دې ارمان کې وي دا ارمان به ګوره ما او تا لازم کوو دا د الله نبی فرمایلی دي هر انسان چې وفات کیږي دی به ارمان کوي په هغه موقع کې خو په هغه ټیم کې ارمان چاله فایده نه ورکوي ځکه ټیم نه چا سره د واپسۍ څه گنجایش نشته دی دا ټیم یې د 15 کاله درکړی ډېر غټ پیریډ یې درکړی دی ډېر اوږد ټیم یې درکړی دی د جنت د ګټلو دپاره د جنت د ګټلو دپاره یوه ګنټه هم کافي ده داسې صحابه کرام تیر شوي دي زما عزتمندو یو مونځ یې نه دی کړی والله جنت ته داخل کړی دی ساره ایمان راوړی دی د ماسپښین د مانځه نه مخکې شهید شوی دی او الله رب العالمین جنت ته داخل کړی د احد په میدان کې داسې یو صحابي شهید شوی و چې راغی د جنگ د لښکر په ټیم کې راورسېد ایمان یې راوړو او د ماسپښین د مانځه نه مخکې شهید شو جنتونو ته ورسېد او ما تعالی الله ډیر زیات اوږد پیریډ راکړی زما عزتمندو نو د دې وجې نه هغه ټیم کې بیا هر انسان به ډیر زیات ارمان کوي